که تاسو اصول لرئ دغه اصول په کوم بنیاد بیسډ شی دی؟ مثلا بیا درته وایم بیس بیا کوم قانون دی؟ د یوه مسله. دویمه مسله دا ده چې ما درته وویل چې د تاسو په هر بخش کې زه دا نه وایم مولوي صاحب چې ته د ماته ګوره بیس قرآن او حدیث ده که نه فقه ده، حنفي فقه ده. قرآن چې سبا امیر المؤمنین چې تاسو ورته وایي یا د هیبت الله مولوي هیبت الله مړ شو، مر حق دی، هر انسان مړ کیږي. د دې د ځایناستي د هغه دپاره د ټاکلو دپاره ته لیکلی سند لري؟ که لیکلی سند ونه لري په 19 عصر کې په اسلامي نظام کې د دې دپاره کومه تګلاره لري؟ نشته. هغه ولې نه نشوئ تاسو؟ پایا په دې باندې بیا خپله د طالبان منځ کې کورنۍ جنګ نه رامنځته کېږي؟ یعنی تاسو به یو لیکلی سند مو نه لرئ، یو قانون یو سند نه لرئ چې هغو ته ټول امارات بیا تابع شي. زه دا درته وایم مولوي صاحب، امارات په 28 کالونو کې هیڅ داسې سند نشته دی چې ولس ته په یوه برخه کې ولس قناعت پر حاصل کړي. مثلا ټول بحث د تاسو فقط د قضا کې هغه هم په جرایمو باندې بحث دی. موږ حدود جاری کوو، ټول اسلامي نظام حدود نه دی. حدود د اسلامي نظام د قضا د یوه برخه ده، ټوله قضا هم نه ده حدود. یعنی حدود مشخص راغلي دي، مګر اوس جرایم زیات دي، په هغو باندې اوس تذیرات ډېر دي. د تذیراتو په اړه باندې هم تاسو لیکلی سند نه لرئ. هر قضیې ته تاسو خپله د قاضي د ځانه راپورته کېږي، د احادیثو نه یو اجتهاد کوي، هماغه ورته جرم ورته وګرځي. مګر په اوس عصر کې په نړۍ کې دا څوک نه مني. مثلا زه درته مولوي صاحب دا د تا اکاونټ 50,000 فالوور لري، زه د تا نه حق کومه واخلم، دا زه په دې کې په دغه اوسنۍ هغه کې دا قاضي ماته په کومه هغه باندې په کومو قوانینو باندې په کومو اصولو باندې ماته جزا راکوي؟ هېڅ نشته در سره. یعنی کوي دغه شی موږ ته نشر کوي چې موږ وګورو چې زه من حیث ظاهر اکبري د مولوي صاحب ضیاء الرحمن اکاونټ بلاک نه کړم، ځکه دغه په امارات کې دغه جزاګانې ورته تعین شوي. نو زه دا درته مولوي صاحب د غولول تاسو کوئ، غولول موږ نه کوو. موږ 2000 پوښتنې دي په هر بخش کې، ځکه تاسو هېڅ لیکلی سند نه لرئ. که لیکلی سند ولرئ مولوي صاحب دا دی، زه به درته لاندې درته کښېنم، ما ته یې 15 لینکونه راولېږه، زه به هماغه مطالعه کوم. مننه. ډېره مننه محترم ورور ظاهر خان صاحب، ظاهر اکبري صاحب. ګورئ داسې اوس اساسي قانون شتون نه لري، په دې باندې امارت اسلامي هم اعتراف کوي او بار وایي چې موږ لګیا یو د یو قانون په جوړولو چې یو قانون جوړ سي. باید دا امارت اسلامي رسما دا خبره کړې ده. مولوي صاحب ما سوال دا و چې تاسو 28 کاله کېږي، تاسو خو نن 2 کاله کېږي نه چې امارت جوړ شوی دی. 28 کالونو کې تاسو اصولنامه ځان ته جوړه نه شوی کړلی؟ زه درته راځم، نه اصولنامه امارت اسلامي لري. ګوره اوس ماته غوږ ونیسه، یو د امارت اسلامي هغه خپل اصول دي چې امارت اسلامي په خپلو اصولو باندې چلیږي، هغه کې شک نشته. د امارت اسلامي ټول اصول شرعي دي، ټول اصول د امارت اسلامي له قرآن او له حدیث نه راخیستل سوي دي او خپلې لایحې لري، په دې کې هم شک نشته. دا نسي اوس امارت اسلامي د خپل نظام د چلولو لپاره یو شی نه لري، دا لري. خو امارت اسلامي په دې لګیا ده چې یو داسې قانون رامنځته کړي چې هغه یو همشموله او یا د ټولو نظام لپاره یو داسې قانون، ځکه چې اوس امارت اسلامي په ټول افغانستان حاکم دین، هیڅ شی داسې پټ نه دی پرېښي چې په هغه کې د یو شی نه وي چې موږ وایو چې نسته ده. که نه وي خو هغه د علما د اجتهاد کوي. مثلا فقه لرو، یعنی ټول هغه څه لرو چې هغه نه موږ او تاسې خپل قوانین را جوړولی سو. هېڅ داسې شی نه دی پرېښي چې په هغه کې د یو چا حق خوړل سوی وي، یو چا ته د خپل حق نه وي پکې رسېدلی. نو په دغه مسایلو باندې هغه د امارت اسلامي لګیا ده، په دې باندې کار کوي. داسې خپل اصول لري خو هغه د نظام چلیږي او ښه په قانوني ډول باندې مخته روان دي. دا اوس خارجه وزارت ده، داخله وزارت ده، محاکم دي،
دا ټول په یو قانون باندې مخ ته ځي. دا خو داسې نه دي چې بغیر له قانونه مخ ته ځي. که ته وایې چې زه نه خو ورسه د محاکمو هغه ته صفحاتو ته داخل سه انشاءالله هغه به تا ته ټول معلومات درکړي چې دوی اوس په کوم قانون باندې دلته مخ ته روان دي. او که مثلا که رښتیا ته غواړې خو هغه د تماس ونیسه ورسره په دې ټویټر کې خپل هغه لري ادرس لري. موږ چې دلته راځو موږ دلته عمومي بحثونه کوو. او زه د ټول امارت اسلامي زه یو عمومي یم، داسې یو سړی یم، یو افغان یم، د امارت اسلامي یو غړی یم، یو طرفدار یم. زه تا سره عمومي بحث کوم. خو که ته غواړې چې د هر وزارت په اقتصاد یا د دوی د اقتصاد وزارت ته مثلا په هغه کې ته سوالونه لرې، ته لاړ شه د اقتصاد وزارت صفحې ته داخل شه، هغوی ته مسیج وکړه، هغوی سره خبره وکړه، ټول معلومات به تا ته درکړي چې دلته د دوی په کومو اصولو باندې اوس مخ ته روان دي. نو دا نه معنی چې دلته ولا قانون نشته ده، دلته لیکلي شی نشته دي، بس دغه نظام بالکل هوایي چلیږي یا هوایي مخ ته روان ده. او دا قانون چې تاسې غواړئ د اسلام په چوکاټ کې دغسې یو لیکلی قانون به جوړ سي، نو دا که نوم اساسي قانون و، که نوم یو قرآني قانون و، که هر نوم ورته ورکول کېدو، یو دغسې قانون به دلته جوړ سي، آماده به سي. او پاته د اقتصاد خبرې سولې. ګوره اسلامي اقتصاد دا یو واضح بحث ده. یعنی ټول مسلمانان که ټول نه پوهېږي خو هغه خلک چې دوی زده کړې کړي دي، دوی پوهه لري، حتما په دې باندې پوهېږي چې د اسلام اقتصاد په څه ولاړ ده، اسلامي اقتصاد یعنی څه، په دې باندې ټول پوهېږي. ګوره دغه د اسلام په برخه کې دغه مال اول فکر به دا په د اسلامي اقتصاد په برخه کې چې دغه مال د الله ده او انسان د دې یو خلیفه ده، انسان د دې یو ساتونکی ده، او باید د الله په دغه اموالو کې انسان هیڅکله خیانت ونه کړي. دلته چې څومره په لیکلي ډول موږ کوشش کوو چې د اسلامي اقتصاد برخه جوړه کړو، همدومره په ذهني لحاظ هم باید موږ ورته دا خلک دغه کارکنان دا څوک چې دلته کار کوي دا باید ورته آماده کړو چې همغه بیا پلی کړي، په همغه شکل باید مخ ته لاړ سي. اوس ته داسې فکر وکړه د اسلامي نظام چې دا اوس د دې ټول کارمندان چې دي دا خو سابقه مامورین دي، دا نه چې یوازې د جمهوریت، حتی د تیرو نظامونو خلک پکې ستا کار کوي. خو دوی باید له دې سیستم سره دوی باید عادت سي، دوی ته باید په لیکلي ډول دغه سیستم ور وښودلی سي او دوی به بیا په همغه شکل باندې مخ ته ځي. که اوس دلته موږ راسو د هغه ورور چې دلته یې پوښتنې کولې، صحیح دا به یو عالم وي، زه ورته احترام لرم، هر څوک په خپل بخش کې پوهه لري، علم لري. خو دا د دغه ځای خبره نه ده چې دی ما ته وایي زه به یې کومه، زه خو به یې عمومي بحث ورته وکوم. خو اقتصاد ته که موږ او تاسې داخل سو اسلامي اقتصاد ته، په دې کې خو ډېر بحثونه دي، ډېرې برخې دي، دا ټول باید بیا تشریح سي. او که بیا غواړئ چې دغسې علمي بحثونه وکړئ، بالکل دا ښه خبره ده، دا د دې ملک هم په ګټه ده، تر دې چې یو بل ته وروره توهین کوو، باغه کوو یا موږ ته سپکې سپورې ویل کېږي. خو راځئ چې همدغسې بحثونه ته را میدان ته سو، په هر بخش کې به متخصص اشخاص راولو، هغوی به په همدغه بخش کې وغږېږي، ستاسې له یوې خبرې به دې ملک ته فایده ورسېږي. دا خو ډېر ښه کار ده. زه خو دې ته بالکل سل په سله کې زه آماده یم. که څه نه، زه خو د اقتصاد پوه نه یم، په اقتصاد په برخه کې خو زه نه پوهېږم، نه دلته ما دا ویلي چې زه انجینیر هم یم، ډاکټر هم یم. صحیح ده، یو سیاسي برخه ده، سیاست له سره کوم علم نه ده. سیاست وروره د وخت او زمان او هر وخت سره تغییر کولی سي، سیاست داسې یو شی ده. او اقتصاد د اسلام هم همداسې ده، یعنې په حالاتو ته په کتلو سره اجتهاد د علماو همدغسې تغییر کولی سي، وخت ته په کتلو سره تغییر کولی سي. خو په دې معنا نه ده چې د قرآن او د حدیث اصول پکې تر پښو لاندې سي. مهرباني وکړه اکبري صاحب، که تاسې نور څه ویل غواړئ دغسې نه ده، لکه تاسې یو څه معلومات نیمګړي دي، که بیا هم غواړئ انشاءالله موږ به د امارت اسلامي هغه بعضې هغه د سره شریک کړو. دا هېڅ بده خبره نه ده چې تاسې غوښتونکي اول خو چې هر بخش ته غواړئ تاسې هغه بخش ته داخل سئ. که د خارجه وزارت غواړئ د قونسلي برخې ته یې لاړ سئ، هغوی خپل نمبر لري، خپل ادرس لري، د هغوی نه بیا تاسې ټول معلومات کولی سئ چې تاسې اوس خارجي پالیسي، خارجي سیاست څنګه مخ ته وړئ، په کوم رقم تاسې مخ ته روان یې. دا بېګا ما سره یو ویان په سپیس کې و، هغه په دغه ټولو باندې وضاحت ورکړو چې موږ څنګه مخ ته ځو، په کوم قسم، حتی دغه د
خیر هغه ته به اوس نه ځو، بیا به وروسته تاسې به خبرې کوئ. زه نه غواړم ډېرې خبرې وکړم. ته مهرباني وکړه اکبري صاحب که ته څه ویل غواړې. مولوي صاحب مننه. ما د هېڅ پوښتنې ځواب وانه خیستلو، داسې واضح درته وایم. یعنې په دې معنا باندې اول که تاسو اصول لرئ دغه اصول په کوم بنیاد بیس شی دی؟ مثلا بیا درته وایم بیس بیا کوم قانون دی؟ دا یوه مسله. دویمه مسله دا ده چې ما درته وویل چې د تاسو په هر بخش کې زه دا نه وایم مولوي صاحب چې ته د ماته ګوره بیس یې قرآن او حدیث ده که نه فقه ده، حنفي فقه ده. قرآن چې دی قرآن د یو کوډ اف هغه دی د ټول ژوندانه دپاره دی. په هغو کې هر نوع ته په دې د قرآن شریف نه زه د جمهوریت دپاره هم قانون جوړولی شم او د هغه دپاره هم جوړولی شم. قرآن یو وړوکی تر یو وړوکي جغرافیې پورې تر قانون پورې نه محدودېږي. قرآن د ټول بشریت دپاره راغلی دی. مولوي صاحب په دې باندې بیا بحث کوي، هم بیا در سره بحث کوم او په دې باندې موږ تاسې حنفي فقه چې ده په دې کې موږ تاسې اقتصادي مسایل نه لرو. حنفي فقه کې ټول افغانان چې دي حنفي فقه نه فالو کوي. اواز نه راځي، یو ملګري اواز هم نه راځي. ما ویل ټول افغانان چې دي حنفي فقه نه فالو کوي، نو دا نشوله چې په ټولو باندې ته په زور باندې حنفي فقه ومنې. دا هم انصاف نه دی. نه اکبري صاحب ګوره غوږ مه نیسه یو بل ته. ګوره ما مخکې درته ویلي چې دلته امارت اسلامي کار کوي که نه. وخت کله چې یو څوک وایي چې دلته کار کوي، موږ او تاسې دلته یو حنفي فقه لرو، یو جعفري ده، بل خو د نورو هغه دومره خلک نسته دي که یو دا نوي خلک چې پیدا سوي دا دومره دي نه. دا خو او دا غیر هغه دي مقلد دي، دا په دې مسایلو کې بیخي داخل نه دي. دا دوه هغه لرو خو د موږ او تاسې قضا نه. ګوره قضا زه وخت در کوم خالي ما ته څه وضاحت درکړم. ګوره د موږ او تاسې قضایي سیسټم په ټول عمر کې په حنفي فقه باندې مخ ته تللی ده. که ته اوس پکې اوس نوي شیان را جوړوې دا د جمهوریت په وخت کې دې ولې نه پکې جوړول؟ یعنې د قضا سیسټم د موږ او تاسې همیشه په حنفي فقه باندې مخ ته تللی، ځکه دلته ډیری خلک د افغانستان چې دي هغه حنفي مذهبه دي او هغه نور چې دي هغه د خپل دیني امورو ازادي لري، خو مسایل د دوی چې دي هغه دومره فرق نه کوي. مثلا یو چې د قضا مسایل دي دا دومره فرق نه کوي، خو دا د افغانستان ټول سیستم دایمي په حنفي فقه باندې قضایي سیستم مخ ته تللی. مهرباني دا ما صرف وضاحت کوم. مولوي صاحب اول خو قضا چې دا ټول نظام نه دی، د نظام یو وړه برخه قضا ده او زه نه پوهېږم چې د تاسو په نظام کې تر ټولو لوړه مرجع آیا قضا ده که یو بله مرجع شته ده؟ نه دا په دې باندې بحث هغه زه درته وایم چې زه د امارت په اړه باندې هېڅ نه معلومات نه لرم، ځکه یې نه لرم چې د تا نه مې اورېدلي د بل نه مې اورېدلي دي، دا اورېدلو خبرې دي، لیکلي هېڅ شی مې نه دی لیدلي. زه همدغه وایم مولوي صاحب. زه به لاندې درته ووایم زه تا ته بیا چې داسې ډېر معلومات درکړم یو دقیقه ما ته صرف وضاحت درکړم. زه به مې خبره خلاصه کړم بیا ته وضاحت راکړه. زه همدغه وایم مولوي صاحب چې ته ما ته تر سهاره پورې وغږېږې د تا خبرې ما ته سند نه شي کېدلی، ځکه ته بعضې وخت وایې چې زه حتی د امارت یو ملاتړی یم، د امارت غړی نه یم. نو په دې ښه ده چې د امارت رسمي سند ما ته ولېږې، یو ویب سایټ لینک یې راته ولېږه، د ما مسیج ډي ایم خلاص دی، د هرې برخې کې چې ما پوښتنې وکړې د هغوی یو لینک راته ولېږه، زه به معلومات وښیم، بله ورځ به تا ته وایم چې په دې کې معلومات شته که نه تللي. دا یې زه مطالعه کوم، داسې نه مولوي صاحب چې زه درته هغه وایم، ټول مطالعه کوم. زه دغه وایم چې د تاسو دغه کومه ادعا چې د اسلامي نظام کوئ دا په هوا باندې روان دی، هېڅ شی نشته، بیس نه لرئ. که بیس یې لرئ مولوي صاحب زه داسې نه درته وایم چې زه اوس بهتان لګوم، ما به نه وي لیدلي هغه ویب سایټونه به زه ما نه وي خلاص کړي. ته راته ولېږه لینکونه، دلته د امارات ډېر خواخوږي شته دي، هره خواخوږی یې کولی شي د اصلي د رهبرۍ نه یې ونیسه چې د تاسو هغه لوړه مرجع څه شی ده، د موږ ځای نه یې راته لینکونه ولیکه، زه به ټول مطالعه کړم، بله ورځ مولوي صاحب تا ته به یا لیکلي ولیکم یا به یې درته ووایم یا به د ټلیفون نمبر